په هند کې د برېښنا د ناڅاپه تګ له امله 2 خویندو خپل مړونه غلط کړي دي. د هند په مدهیا پردیش ایالت کې د برېښنا د ناڅاپه تګ له امله 2 خویندو په تیاره کې خپل مړونه غلط کړي او د یو بل له خاوندانو سره یې ودونه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې رمیش لال، دوی لوڼې نیکیتا او کرشما د ډنګوارا، بهولا او گنیش په نوم هلکانو سره واده وشو چې دواړه له بېلابېلو کورنیو سره تړاو لري. د واده په مراسمو کې د هلکانو مخونه پوښل شوي وو، خو جامې یې یو شان وې چې له امله یې د واده په مراسمو کې چا د تېروتنې احساس نه کوه. په داسې حال کې چې پنډت هم د مراسمو پر مهال ناخبر و. کله چې دواړه ناویانې له خپل خاوند سره کور ته ورسېدې نو هله پوه شول چې تېروتنه یې کړې، چې له امله یې د دواړو کورنیو ترمنځ بحثونه هم وشول او بالاخره مسئلې ته یې حل لار وموندله. راپورونه زیاتوي چې د دې پیښې په سبا ناوې او زوم بیا له سره واده وکړ او ستونزې یې حل کړله. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.